اختره تل تر تله اوسې چې د بیلتون پر کور در مرګه وي ویرونه. دوی وایي که د افغانستان او د ایران سره مینه لرئ نو هم هلته ولاړ سي. موږ بیا ورته وایو چې تاسو که د موږ څخه ډېر تنګ یاست نو دا زموږ بېروزګاره ځوانان هغه هیوادو ته واستوئ چیرې چې ستاسو بچیان سبق وایي. لندن، پیرس، سویټزرلینډ، ماسکو، هلته مې واستوئ. دوبۍ ته مې مه استوئ، ولې دوبۍ هم د جنګ څخه محفوظه نه ده. وروره، د چرګانو په مارکیټ کښې د بازګیانو هېڅ قدر نسته. مسله په موږ کې نه ده بلکې تاسو مسالستان یاست. دا څنګه چلند دی؟ ډیوټي په پاکستان کې، ریټایرمنټ په یورپستان کې. خو خیر، پښتانه وایي اخر به بیا ګلشن تازه شي. اخر به بیا ګلشن تازه شي، مدام به نه وي د خزا دا سپېره بادونه.